نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. زکات په چا باندې فرض دی او زکات څونه ورکول پکار دي؟ د زکات مستحقین څوک دي او زکات کله ورکول پکار دي؟ محترم مسلمانانو ورونو، هغه خلک کوم چې د خپل مال نه فرضي زکات وباسي، د داسې خلکو سره الله جل جلاله د جنت وعده کړې. په سورة المؤمنون کې الله جل جلاله د مؤمنانو هو صفتونه ذکر کړي دي. په هغه هو صفتونو کې یو دا دی والذین هم للزکات فاعلون، هغه کسان چې زکات ادا کوي. او د دې صفتونو په آخره کې الله تعالی فرمایي اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. دا کسان د جنت وارثان دي، د جنت الفردوس وارثان دي او دا په جنت الفردوس کې همیشه وي. همدارنګه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو عربي د باندې اوسیدونکی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالی او ورته ویله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته یو داسې عمل وشه چې په هغه سره زه جنت ته داخل سم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله تعبد الله لا تشرك به شيئا، د الله تعالی عبادت کوه او د الله تعالی سره په عبادت کې شریک منیسا، وتقیم الصلاة المکتوبه او فرض منځ ادا کوه، وتؤتي الزکات المفروضه او فرض زکات ورکوه، وتصوم رمضان او روزه د رمضان نیسه. کله چې هغه اعرابي دا خبرې واورېدلې نو وی ویله چې زما د قسم په هغه ذات باندې چې زما نفس د په لاس کې دی چې زه به نه په دې باندې زیادت کوم او نه به په دې کې کمی کوم. کله چې هغه اعرابي روان سو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویله که څوک دا غواړي چې جنتي وویني نو هغه د دې اعرابي ته وګوري. محترم مسلمانانو ورونو، زکات په چا باندې فرض دی؟ اول د دې یو څو شرطونه دي. عاقل به وي، لیونی ځینې وتی په لیوني باندې زکات نسته که هغه مالدار هم وي. بالغ به وي، ماشوم ځینې وتی په ماشوم باندې زکات نسته. مسلمان به وي، کافر ځینې وتی په کافر باندې زکات نسته. او بل آزاد به وي، غلام ځینې وتی په غلام باندې زکات نسته. او بل مالک د نصاب به وي. څلور نصاب دي د زکات، یو د سرو زرو دی، یو د سپینو زرو دی، یو د نغدو پیسو دی او بل د مال تجارت دی. او چې دا سونې وي په هغه باندې زکات کیږي. نو محترمو، 2.5 تولې سره زر دا چې د چا سره وي په هغه باندې زکات کیږي. خدا کله دا هلته کله چې د سره نغدي پیسې نه وي، که چیرې د سره نغدي پیسې وي بیا که یوه توله ورسره وي که 2 تولې ورسره وي هغه به حساب ته اچوي او زکات به ورکوي، زکات ور باندې کیږي. دویم د 5.5 تولې سپین زر دي. د 5.5 تولې سپین زر که د هر چا سره وي په هغه باندې زکات کیږي. او دریم نغدي پیسې دي. نغدي پیسې او مال تجارت دا به څونه وي؟ نو د 5.5 تولې سپینو زرو حساب دی ورته وکړي. که د چا سره دومره پیسې وي یا دومره مال تجارت وي چې هغه د 5.5 تولې سپین زر جوړیږي نو بیا په هغه پیسو او په هغه مال باندې زکات کیږي. نن سبا د سپینو زرو د تولې ریټ دی 2509 روپۍ. مارکیټ کې د دې ریټ پورته او کښته کیږي. نو د 5.5 تولې سپین زر دا تقریبا جوړوي 1,10,000 1,15,000. نو که د چا سره 1,10,000 یا 1,15,000 نغدي روپۍ وي یا دومره مال تجارت ور سره وي، په دکان کې دومره مال ور سره وي، په هغه زکات کیږي. نو اوس د دو څومره زکات به ورکوي؟ په 40 روپو باندې 1 روپۍ ده او په 40,000 باندې 1,000 روپۍ دي، په 80,000 باندې 2,000 روپۍ دي او په 1,00,000 باندې 2,500 روپۍ دي. دغه سیدی خپل حساب ورته کوي، په 1,00,000 باندې 2,500 روپۍ. اوس زکات چاته ورکول پکار دي او د زکات مستحقین څوک دي؟ هر هغه څوک چې په هغه باندې خپل زکات فرض وي نو هغه ته زکات نه ورکول کیږي. زکات دا فقیرانو ته، مسکینانو ته، دیو ته ورکول پکار دي. او بل دا مسله چې زکات کله ورکول پکار دي؟
نو کې د کال په اول سر کې ورکوي او کې په منځ کې ورکوي کې په اخره کې ورکوي په کال کې دنه دی زکات ورکوي. دا د زکات څه مسائل امید ده چې ان شاء الله سر به مو په خلاص سوی.